سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو د فزیک بله جلسې ته تاسو ښه راغلاست. د نن جلسې موضوعات څه دي؟ د وکتورونو محصله موږ وایو، د وکتورونو ضرب او تفریق وایو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. د دوه وکتورونو محصله، د دوه وکتورونو یا قوې محصله، د دوه وکتورونو یا دوه قوه د محاسبه کولو لپاره د F1 F2 رابطه څخه کار اخلو. ګران زده کوونکو، تاسو د تصویر ته ځیر شئ. لکه وکتور باسو، یو وکتور لرو د F1 په نوم باندې، یعنې F1 سی دي زمونږ لومړنی وکتور ده. بل وکتور سی دي د F2 په نوم باندې لرو، F2 وکتور. د دې محصله چې موږ پیدا کوو دې ته وایو آر وکتور. دغه فاصله څه ده؟ نامعلومه ده. څه دي؟ دغه ارتفاع، دغه فاصله څومره ده؟ یعنې دغه ارتفاع څه دي؟ مقدار نامعلومه ده. څه ده؟ دغه فاصله څومره طول لري؟ دغه هم ارتفاع. دې ته موږ وایو A نقطه، B نقطه، او دې ته وایو C، او دې ته هم وایو D نقطه. د دغه شکل له مخې نه موږ د وکتورونو محصله محاسبه کوو. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، دغه محصله چې موږ محاسبه کوو لیکو چې R یعنې د وکتور محصله مساوي کیږي. دلته موږ F1 وکتور څه لرو؟ دا مربع کوو، لکه F1 وکتور مربع جمع. F2 وکتور هم مربع کوو، F2 وکتور مربع جمع. موږ دلته دوه وکتورونه لرو. څو وکتورونه لرو؟ دوه وکتورونه لرو، چې یو F1 وکتور ده، بل یې F2 وکتور ده. دغلته ګرانه زده کوونکو یو زاویه تشکیلیږي چې دې ته د تیتا زاویه وایي. د دو وکتورونو د محصلې په محاسبه کې موږ زاویه هم باید ولرو، چې دغه زاویه زموږ څه ده؟ کوساین اخلو، کوساین د تیتا. ګرانه زده کوونکو، دغه فرمول ته چې تاسو ګورئ، دې فرمول ته دا د دوه وکتورونو محصله فرمول ده. یعنې کله چې موږ غواړو چې د دوه وکتور محصله پیدا کړو، د دغه فرمول یا د دې رابطې له مخې نه موږ پیدا کوو. چې R مساوي کېږي جذر د F1 مربع جمع F2 مربع جمع 2F1 ضرب د F2 ضرب د کوساین تیتا. اوس راځو د وکتورونو د مرکباتو تجزیه. ګرانه زده کوونکو، موږ د وکتورونو جمع ولوستله، د هغوی محصله موږ ولوستله. اوس راځو په تجزیه باندې. ګرانه زده کوونکو، ښه ځیر شئ، که موږ دوه وکتور ولرو، چې یو ته وایو Rx او بل ته وایو Ry. د دوی محصله څه دي؟ دا دي. دغه نقطې ته وایو S، او دلته R د محصله لاسته راغله. کومه زاویه چې دلته تشکیل کېږي، یو دغه زاویه د تیتا دي، بل دغه زاویه د تیتا دي. دلته موږ څه دي؟ د تجزیې لپاره دا شماره ګذاري کوو A، دغه نقطه B، او دغه نقطه ته هم وایو O. د وکتورونو د تجزیې لپاره چې موږ Ry وکتور او Rx وکتور تجزیه کوو، ساین او کوساین څخه استفاده کوو. د تیتا زاویې څخه موږ اول کوساین اخلو، یعنې کوساین د تیتا مساوي کېږي. موږ په ریاضي مضمون کې هم لوستلی و. دا کوساین چې دی د ریاضي مضمون ده. دلته د دې له مخې موږ د وکتورونو تجزیه فرمول ثبوتوو. کله چې موږ د تیتا زاویې څخه کوساین واخلو، یعنې کومه قاعده چې دي، لکه دلته چې شی ده Rx ده، Rx مساوي کېږي محصله چې شی ده R ده، مقدار نه لري، R خپل اخلو R ده. یعنی زمون کوساین سی دی مساوی کیږي Rx پر R باندې.
ګرانه زده کوونکو دلته ګورو چې کوسین مخرج نه لري. هر عدد څه مخرج ونه لري د هغې مخرج یو ده. هر څه چې عدد مخرج ونه لري د هغې مخرج یو ده. دلته د دې لپاره چې موږ وکتورونه تجزیه کړو، طرفین او وسطین ترسره کوو تر څو چې د وکتورونو د مرکبونو تجزیه فورمول موږ ترلاسه کړو. مساوي کېږي طرفین او وسطین څه وکړو؟ یو ضربېږي آر ایکس سره، یعنې آر ایکس مساوي ده آر ضربېږي کوسین د تیتا سره. آر یا محصله ضرب د کوسین تیتا. هر کله چې موږ غواړو چې وکتورونه تجزیه کړو، یو د دې فورمول نه کار اخلو چې دې کې د وکتورونو د افقي په شکل تجزیه لاسته راځي. بل چې غواړو د عمودي په شکل تجزیه ترسره کړو، دلته د دغه تیتا زاویې څخه موږ سین اخلو. سین د تیتا زاویه مساوي کېږي. دلته دغه زاویې ته ګورو، د دې عمودي وکتور څه شی ده؟ آر وای ده. دغه وکتور چې دي افقي دي او دا په عمودي شکل څه قرار لري، عمودي دي، آر وای وکتور. محصله څه شی ده؟ محصله آر ده. یعنې سین د تیتا مساوي کېږي آر وای پر آر پورې. دلته چې موږ غواړو د وکتورونو د تجزیه په مایله شکل باندې پیدا کوو، هره څه چې مخرج ونه لري د هغې مخرج یو ده. دلته موږ طرفین ترسره کوو، یعنې آر وای او آر سین د تیتا یو بل سره ضربېږي. څه دلته آر وای مساوي کېږي آر وای مساوي کېږي آر ضرب د سین تیتا. آر یعنې محصله ضرب د سین تیتا پورې. یعنې کله چې موږ وغواړو دوه وکتورونو تجزیه کړو په حواله طریقه په افقي شکل باندې، موږ کوسین د تیتا اخلو چې دغه فورمول راځي چې آر ایکس یعنې په عمودي په افقي شکل مساوي کېږي آر ضرب د کوسین د تیتا، او په عمودي شکل باندې چې موږ اخلو سین اخلو چې دغه فورمول لاسته راځي چې آر وای مساوي کېږي آر دلته محصله ده، سین تیتا خپله زاویه ده. د دغه فورمول نه موږ کولی شو چې دوه وکتورونه تجزیه کړو. ګرانه زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ د وکتورونو جمع وویله، د وکتورونو تفریق هم همغه په شان ده. اوس راځو د وکتورونو تفریق ووایو. د وکتورونو تفریق عینا لکه جمع په شان ده، خو دلته خبره په چیش کې ده. په جمع کې موږ دوه وکتور جمع کولی چې د دوه وکتور حاصل جمع څومره راوځي، خو دلته موضوع برعکس ده. لکه دوه وکتور لرو د اف یو وکتور په نوم، اف یو وکتور او اف دوه وکتور، موږ دوه وکتورونه لرو چې دغه یې هم محصله ده، یعنې آر ده. ګرانه زده کوونکو دلته ښه ځیر وشي. موږ اف یو وکتور چې دي ټولې غټ ده، د اف دوه وکتور هم ټولې غټ ده، خو آر هغه محصله چې لاسته راغلې د هغې ټول کوچنی ده. د دې علت څه شی ده؟ د دې علت دا ده چې موږ دغه وکتورونه منفي کوو. د مثال په ډول موږ په جمع کې داسې ویله چې محصله مساوي کېدله اف یو وکتور جمع اف دوه وکتور. دا زموږ د وکتورونو هغه د جمع محصله اوسه لاسته راتله، لکه چې آر مساوي کېدله هر څه سره وتل لکه بي عدد په شان. خو دلته بیا برعکس خبره دي، دلته موږ منفي کوو، آر خپله مساوي کېږي. د اف یو وکتور قیمت څه هر څومره وي، یعنې اف یو وکتور منفي اف دوه وکتور. اف دوه وکتور کوم عدد سره وځي د دې وکتورونو قیمت ده. اوس راځو مثال ته. که اف یو وکتور زمونږه 6 سانتي متر او د اف دوه وکتور چې دي 2 سانتي متر وي، نو دا زمونږه محصله څومره ده؟ د تفریق المحصله موږ ترلاسه کوو، یعنې د وکتورونو د محصله څومره دي. آر مساوي کېږي دلته د اف یو په ځای قیمت یې ږدو 6 سانتي متر، 6 سانتي متر منفي د اف دوه وکتور قیمت څو دي؟ 2 سانتي متر دي، 2 سانتي متر. څه دا مساوي کېږي آر خپله آر مساوي ده په د 6 نه 2 شي څو پاتې کېږي؟ 4. یعنې موږ د آر فکتور د آر وکتور چې دي د دغه دوه وکتورونو د تفریق نه لاسته راځي چې کېږي 4 سانتي متر. نو دلته کولی شو چې موږ ولیکو چې زموږ آر وکتور چې دي چې د دوه وکتورونو د تفریق څخه منځته راغله 4 سانتي متر دی.
ګرانو زده کوونکو هره مضمون چې مونږ وایو چې څلور عملیه پرې تطبیق کېږي مونږ وکتورونه هم همدغسې دي ځکه چې مونږ وویله وکتورونه هم مقدار لري او هم لوری لري مونږ جمع تفریق تجزیه ولوستله پاتې شو ضرب اوس راځو د وکتورونو وکتور ضرب دا په څه معنا یعنی مونږ وکتور اخرو اسکالر سره ضربوو ښه مثال ته تاسو ځیر شئ ګرانو زده کوونکو تاسو پوهېږئ یعنی که مونږ اسکالر ولرو ان خپله یو اسکالر ده او یو وکتور ولرو لکه ای وکتور کله چې مونږ ان وکتور د ای وکتور سره ضربوو دا هم بیا مساوي کېږي په یو وکتور باندې لکه بي وکتور باندې د وکتور دا اوله قانون ده یعنی کله چې یو څه اسکالر او وکتور سره مونږ ضرب کړو څه چې مونږ ترلاسه کوو هغه خپله یو وکتور ده راځو په دویم قانون باندې د وکتورونو اسکالر ضرب ښه شي ګرانو زده کوونکو دلته مونږ وویله اسکالر وکتور ضرب یعنی اول اسکالر و بیا وکتور خو دلته مونږ وایو د وکتورونو اسکالر ضرب دا په څه معنا که هر څه اسکالر وي او یو بل سره ضرب شي لکه دلته عینا هم د دې رابطه برعکس هم دي خو د وکتورونو د اسکالري ضرب سي لکه بیخي وکتور پکې شامله نه وي یوازې اسکالر وي لکه ای ضرب د بي ګورئ په دواړه سر باندې مونږ د وکتور نښه نه ده پرېښی که چیرې د ای یا بي په سر دغه نښه وه مونږ د دې نه پوهېږو چې دغه وکتور ده که دغه نښه نه وه دغه د تیر نښه یا د وکتور نښه نه وه دوه خالي عدد و لکه دلته چې ان ده تاسو ښه ځیر شي په ان کې ما د وکتور علامه نه ده ورکړې خو په ای کې مې ورکړې ځکه چې ای خپله وکتور ده خو ان وکتور نه ده ان اسکالر ده دلته د ای او بي په سر مې نه ده ورکړې کیدای شي دې سره یو زاویه هم وي لکه د کوسین د تیتا دلته ما یو زاویه هم ضرب کړله خو کله چې مونږ اسکالر ضربو د دې حاصله یا نتیجه ترلاسه کېږي دا بیا هم یو اسکالر دی یعنی کله چې اسکالر په خپل منځ کې ضرب شي اسکالر راسته راځي خو کله چې اسکالر له وکتور سره ضرب شي بیا وکتور لاسته راځي اوس راځو په درېیمه قانون باندې د وکتورونو په وسیله د وکتورونو ضرب د وکتورونو ضرب کول ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ چې دا څه معنا لري د وکتورونو په واسطه د وکتورونو ضرب یعنی وکتور د وکتور سره ضربو مثال دوه وکتور لرو د ای وکتور ضرب د بي وکتور ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو دلته هم ای ده دلته هم خو دلته ما د وکتور علامه نه ده ورکړې دا د دې څخه نمایندګي کوي چې دا اسکالر ده خو دلته ما د وکتور علامه ورکړې لکه ای وکتور بي وکتور کله چې دوه وکتورونو یو بل سره ضرب شي کومه حاصله چې لاسته راځي یعنی د دوه وکتور د حاصل ضرب څخه څه چې مونږ ترلاسه کوو هغه بیا هم یو وکتور ده لکه د سی وکتور ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو دلته ای وکتور بي وکتور ضرب شو سی وکتور لاسته راغله یعنی د دوه وکتورونو د حاصل ضرب نه بیا هم یو وکتور لاسته راغله خو پورته دویم قانون ته تاسو ځیر شئ دلته اسکالر ده تا زاویه هم موږ ورسره کولی شو چې ضرب کړو خو کله کومه مجموعه چې مونږ ترلاسه کوو هغه بیا وکتور وي هغه بیا اسکالر وي ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نننۍ جلسه درس تر بله جلسې پورې تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت د خدای